افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، ولس او مجاهدین یې باید په ګډه جوړ کړي. یا د څرګندونې امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د اختر د لمانځه پر مهال کندهار میشتو هیوادوالو ته په وینا کې وکړې. امیر المؤمنین حفظه الله زیاته کړه چې غربي نړۍ لا هم د افغانانو د نفاق او مجاهدینو د کمزوري خوبونه ویني، خو افغان ولس او مجاهدینو په تیرو 20 کلونو کې د سپېڅلي جهاد او یووالي په مټ څرګنده کړه چې افغانان د یوې کلمې ورونه دي او هیڅ غلیم ته پر افغان خاوره د تیری اجازه نه ورکوي، بلکې د پردیو په وړاندې یو موټی دي. په ورته وخت کې کندهار میشتي هیوادوال د امیر المؤمنین حفظه الله د یاد وینا او څرګندونو هرکلی کوي. ورونو موږ تاسو به یو جسد کیږو، یو بدن کیږو، که یو بدن او یو جسد و عزت مو خوندي. ګوري دغه قوانین امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا هبت الله اخونزاده حفظه الله وای د افغانانو یووالی چې د اسلام دشمنان ویني هغوی پر سر خاوري بادوي، ځکه د افغانانو دشمنان د افغانانو په یووالي سخت ځوريږي او د افغانانو په یووالي کې خپل بربادي او ناکامي ویني. د افغانانو زعیم مشر زیاتوي چې افغانانو د تیر 20 کلن اشغال پر مهال په یووالي او ورورولۍ سره د افغان خاوري او افغانانو دشمنانو ته سخت ماتي ورکړه. دلته افغان ولس او مجاهدینو ډیر قرباني ورکړي، مبارزه وکړه او بل اخر دلته یو شرعي سوچه اسلامي نظام حاکم سو. خو دغه نظام ساتنې او پالنې ته لا هم د یووالي او ورورولۍ اړتیا شته او باید همدا یووالي لا هم محکم او رښتینی کړو ترڅو هیواد مو راتلونکي کې د تیر په څیر له ناخوالو خوندي ووسي. دا نن چې تاسو سره جمع سوي یاست، سره یو ځای یاست، دا ستاسو یو ځای کېدل الله ته ډیر خوښ دی او الله پاک فخر کوي دا ستاسو په یو ځای کېدو باندې چې شیطان څومره کوشش وکړي ستاسو درمنځ تفرقه راولي او تاسو د ناکامۍ خواته وي، لیکن نن چې دا ستاسو وحدت وو، دا ستاسو یووالی شیطان ویني نو شیطان په سر خاوري بادي او د اسلام دشمنان په سر باندې خاوري بادي او ډیر په زړه کې وال کیږي چې مسلمانانو ترمنځ ولې دا محبت رالی. امیر المؤمنین حفظه الله د اختر په لومړۍ ورځ د اختر مانځه پر مهال وویل اسلامي امارت د ټولو افغانانو ګډ نظام دی. دا نظام یوازې د مجاهدینو په هڅو، ستړیا او قربانیو نه بلکې د ولس په همکاریو او قربانیو حاکم شوی. نوموړي په تکرار سره پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د اسلامي امارت ترڅنګ د هیواد په جوړونه، رغونه او د اقتصادي څرخ په اړولو کې برخه واخلي او هیڅکله باید پردیو ته د خیر رسولو په نیت ونه ګورو. ورونو ورسره ودرېږئ، د مجاهدینو سره ودرېږئ. ګوري که زه قسم واخلم زه به حدیث نه سمه که ستاسو د مجاهدینو پر ما باندې یوه ذره پر کېږي. ورونه مې یاست، دا جهاد هم تاسو کړی دی، لکه چې پرون د اشغال په مقابل کې دا ستاسو دغه مجاهدین و در سره ولاړ و، بیا به ولاړي بیا به ولاړي بیا به ولاړي بیا به در یوم القیامه پورې به ولاړي د اسلام دفاع وکړي. دا مجاهدین دي هم د خپل خلک داسې بولي چې د دوی سره په سنگر کې شریکان دي، د دوی سره په امارت کې شریکان دي. تاسو د دین خدمت کړی دی، بیا بیا کوي. موږ هم د عقیده ده حسبک الله من تبعک من المؤمنین، الله درته کافی دی او دا مؤمنان درته کافی دي. موږ ته تاسو کافی یاست، بس تاسو زموږ سره یاست، زموږ سره ملګری یاست، تاسو راته کافی یاست، نور چاته ضرورت نشته. خپل ملک خپل جوړ کړئ، خپل نظام خپل جوړ کړئ، خپل اقتصاد خپل جوړ کړئ. په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکو د امیر المؤمنین حفظه الله د یاد وینا او څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د اسلامي امارت ترڅنګ به د هیواد په جوړېدو کې برخه اخلي. هغوی د هیواد پر فرد غږ کوي چې د تل په څیر د یووالي په مټ سره باید د پردیو شوم مخ ته منفي جواب ووایو. ټول باید د هیواد جوړونې لپاره لیڅ راونغاړي، ځکه د اسلامي امارت د مجاهدینو له برکت امنیت تامین دی او له مخې تر بل هر وخت هیواد ته د کار او خدمت کولو زمینه برابره ده. منو عبدالعزیز د لارام څخه راغلی یم، دلته د اختر په ورځ د اول ورځ راغلی یم. دلې ښه امنیت هم دی، شکر. طالبان سم خوشحاله، د مسؤلینو څخه ښه خوندور، ټول خوشحاله، ښه ډېر خلک هم راغلي دي. زما نوم سمیع الله دی، کندهار ولایت میرمۍ سوینې اوسېدونکی یم. موږ د اوسني اختر څخه ډېر خوشحاله یو، ځکه چې اسلامي امارت دی، وطن ډېر په امن کې دی. چې چیرې کلو ته وګورو موږ د اسلامي امارت سره ډېر خوشحاله یو، ځکه چې دا اختر چې دی ډېر ښه د امن او په وسایي اختر دی. د اسلامي امارت مشران وایي هوډ لري چې مجاهدین عوام ولس په ګډه هیواد د سیالانو سره سیال کړي او هغه ناخوالې چې په تیرو څو لسیزو کې پر افغان خاوره او افغانانو تېرې سوي په یووالي او ګډ کار کولو سره د تل لپاره نجات ورکړي.